وبينك 70,000 من حجاب زه چې ستاسو سره خبرې کوم زما ستا په منځ کې اویا زره پردې د نور وي او د آخري نبي امتي چې کله روژه ماتي ته کښېني او په دغه وخت کې دعا غواړي نو د هغه او زما په منځ کې یو پرده هم د نور نه وي نو دغه وخت دا قیمتي وخت دی دغه موږ په اخوا دې خبرو باندې څه کړو خراب کړو نو ځکه د الله تعالی نبي فرمایي من اعطى لله چا چې چاله څه ورکړه من احب لله چا چې چا سره مینه وکړه د الله د رضا لپاره خالص لله بالله ګوره مینه په دوه قسمه ده یو فاني مینه ده یو حقیقي کتابونه لیکلي یو هلک د یوې جنۍ سره مینه وه نو چې کله مینه وه هغه هلک بیمار شو ناجوړه شو چا هغه جنۍ ته وویل چې دا شی په تا پسې ناجوړه دی خدای دې غر کړه ملاقات لی ورشه هغې وویل چې زه به ورشم چې ما باندې رغېږي تا خو کورونې والی دې رغېږي نه خو زه به ورشم چې کله لږ مزل یې وکړو نو چا دې سړي ته خبر راوړ ویل معشوقه دې را روانه ده سړی سره راپاڅېد په کټ کې جګ کېناسته روغ شو هغه جنۍ بیا سوچ وکړي چې ته په دغه څوک وم معشوقه یې وردمه ایسته بیته ستون شو نو چې کله دا خبره واورېده سړي چې دا معشوقه خو را روانه ده نو یو شعر یې وی هغه شعر یې داسې وی وحبك اشهى الي من حب جليلي ویل خدای پاک ویل ای د معشوقي دا ستا مینه ماته د الله د مینې ډېره محبوبه ده معشوقي ستا مینه ماته د الله د مینې ډېره محبوبه ده نو هغه ښځې ته په لږ جنۍ ته په لږ خبره راغلې وه چې څوک مې زستانه شوه چا ورته وویل چې هغه کرونا خو لاړه ته چې پیشق وې خو لاړه نه راځي ستا خواله نو ډوب شي ته راپرېوت نو کتابونه لیکي جان بی گئی اور ایمان بی گیا د ایمان نه خلاص شو او مړ هم شو خو پلیت مړ شو ځکه د ایمان نه خلاص که نه نو مینه د چا سره پکار ده حقیقي مینه د الله سره پکار ده ځکه کتابونه لیکي د قرآن سره چې د چا مینه یا څوک چې د قرآن تلاوت کوي نو دغه کور د پاسه د نور خیمې تضیع لاهل سما کما تضیع النجوم لاهل الارض د کور د تلاوت کیږي د جماعت د پاسه د خیمې نور پکې اسمان ترنا کوي د قرآن د تلاوت اسمان ترنا کوي نو د اسمان ستوري د اسمان پرشتي چې هغه دې په انتظار وي چې کله دا قرآن ختم شي دا قرآن څوک نه وایي زنانه وفات شي نو هغه پرشتي په تجیء من السماء الى سماء د یو اسمان نه بل ته ځي د بل نه بل ته ځي پلان کې نه برنا راتله هغه څه شو جواب ته ملاو چې هغه ښځه سړی وفات شوی نو هغه د اسمان ولا پرشتي څه کوي فتصلي على روحه الى يوم القيامه د ورځ د قیامت پورې هغه پرشتي په اسمان کې د دې سړي لپاره دعا غواړي څوک څه کوي د قرآن تلاوت کوي نو برای کرم چا د قرآن تلاوت نه کړي او نه ویلې نو په کور کې به ماشومي او ودی ویره د قرآن خو ځګران کار نه دی کنه او ته کېنه قرآن ته یا دی وی یا دی ونه وی او ځکه کتابونه لیکي ولا اولكم واخركم وجنكم وانسكم يكون في سعيد واحد وتكون على اتقى قلب رجل لم يزد في ملك شيئا مخکې امتونه او دا امت پیران او انسانان دا ټول چې راغول شي په یو میدان کې ودرېږي او ټول بزرګان شي نو الله وی ولم يزد في ملك شيئا ما بچي ته نه دي ولو ان اولكم واخركم وجنكم وانسكم يكون في سعيد واحد وتكون على افجر قلب رجل لم ينقص في ملك شيئا مخکې امتونه او دا امت پیران او انسانان چې په یو میدان کې راغول شي تمام په تمام کافر او بيدینه شي لم ينقص في ملك شيئا الله بچایو ته نه زیاتی نه کمیږي نو برای کرم چا قرآن نه ویلې پس سپینه ګیره قرآن نه والا چې دا ویلی شي او دا توتی که نه او د توتی بچی تا ته یو ثواب میلاویږي او چې دا نه شي ویلی ده ته ډبل ثواب میلاویږي نو په ورځ د قیامت به اتا د طالبانو کې الله شمار کړي چې د قرآن وی او نه شي ویلی نو د طالبانو سره به حساب شي که چا قرآن نه ویلی برای کرم مهرباني وکړي په کور کې به ماشوم وي په ګاونډ کې به ماشوم وي دا وخت هغه قرآن نه ورکوي قرآن ته شروع کړه 3 کاله مخکې زه کوړي ته تللی یم یو بابا و ته ورسره ناست ما ویل زما دوره د څه کالې فارغېږم ما ځوان بچی بیخي بابا و ویل مور مې ژوندی ده نو سپینګیري د یو تاریخ لیکلي یو بابا د 200 کاله په عمر کې د قرآن حافظ جوړ شو د 200 کاله په عمر کې دا صحابه چې کله ایمان نه او دا ټول هلکان نه عبدالله بن مسعود عبدالله بن عمر دا هلکانو دا نور ټول بوډاګانو الله ته عالمان جوړ کړو چا قرآن نه ویلې زنانه یا هلکه برای کرم نو دې یو قصد یو اراده وکړي او د شیطان د امنا دې ماته کړي او بس یو ټکی وایي دوه وایه که نه او په کور کې د چا نه قرآن شروع کوي نو که دې ووایي ام ګټه ده که دې ونه وی ته په هغو حساب شي چا ویلی دی